د دې نه مقصود تخویف دی وروسته د زجر نه مخکې صورت کې زجر او تخفیف ورکوي دا 101 نمبر صورت شو نزول کې دا 10 نمبر صورت دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله شروع کوو چې رحمان او رحیم دی القارعه ثم القارعه هغه آفت چې دا زړه د سړي وټکوي قارعه هغې اواز ته وایي چې دننه زړه وټکوي نو القارعه آفت زړه ټکوونکې مل قارعه څه دی دغه آفت زړه ټکوونکې وما ادراک مل قارعه او څه شي پوهه که تا لره چې قارعه څه شی دی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث هغه ورځ چې شي به خلک په شان د پتنګانو خواره واره وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شي به غرونه په شان د وړۍ تار په تار پېښې وي عین وړۍ لکه دی جولا ته ډانډسي ته ننداب ته هغه مالوچ ورواچي وړۍ ورواچي هغه ورته کېږي او هغه خپل شی ورته مخامخ کې ډبلۍ وسرې وډکې وباسي او هغه مالوچ تار په تار کې الله فرمایي دا غرونه به داسې تار په تار کړم نن خو تا ته یو مضبوط آبادي معلومیږي لیکن دا مضبوطوالی به د هغې ختم دلته کالفراش المبثوث ویله او هلته صورت قمر کې راغلي په شان ته د مرخانو به وي لکه ما یو درته ویلي مفتي نه یم بیا هم راځئ او بار بار دا چې کوم تپوسونه کوئ همدا ما کړي دي که څه خاص مقصد د چا کوي هغه دې ووایي نور دا چې د کال روجې پاتې او هغه وروسته قضا راوړي دا بلکل کېږي اوس دا چې خارج ته د مزدلۍ دپاره تلل د دې سوال تپوس ته څه ضرورت دی دا خو تاسو بار بار وکړه او زه یې صفا درته وایم چې کوم ملکونه په جنګ کې واقع دي هغوی ته ورتل ناروا دي ناروا دي ناروا دي په هغې نه غیر نور ملکونو ته که سړی د مزدلۍ دپاره دي بلکل جایز دي خو کوم ملکونه چې مستقیما په جنګ کې اخته دي هغه اوس دشمنان دي د مسلمانانو د هغې سره کاروبار کول ښه کار نه دی نو دلته کالفراش المبثوث چې ویل او هلته یې ویل د ملخانو په شان د دې پتنګانو تلل راتلل دا ګډ وي او ملخان سیده دي خو دا ابتدایي او انتهایي حالاتونه دي ابتدا کې چې د قبر نه راپاڅېږي یو دوه به ترې خطایي کله به داسې منډه وایي کله به داسې منډه وایي او چې کله د شپېلۍ اواز واوري نو بیا الله فرمایي مهطعین مقنعین الی الداع بیا به لاره سمه کړي هغه بلونکي طرف ته به روان وي نو هلته د یو حالت بیان کړی دلته د بل حالت بیان کړی وتکون الجبال کالعهن المنفوش او شي به دا غرونه په شان ته د وړۍ تار په تار پیسې وي فاما من ثقلت موازینه پس هغه څوک چې درنې کړی شوې تلې د نیک اعمالو د هغه فهو فی عیشة راضیه نو دی به په ژوند خوشحاله کې وي واما من خفت موازینه او هغه کسان چې سپکې شولې هغه تلې د نیک اعمالو د هغه فامه هاویه زید هغه هاویه دی وما ادراک ما هیه او څه دی وما ادراک او څه چې پوهه تعالی را چې څه دی هاویه نار حامیه دا اور دی ډېر ګرم بسم الله سور 1 نمبر صورت شو نزول کې دا 14 نمبر صورت دی د دې صورت دعوه تجهید من الدنیا دنیا د همیشه پاتې کېدو ځای نه دی مینه کې مه کوه او دارنګې دا دنیا پناه کېږي ختمېږي مخکې صورت کې ویل اوس وایي دنیا سره مینه مه کوه الله طرف ته توجه وکړه چې هغه انجام دې ښه شي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې شروع کو چې رحمان او رحیم دی الهاکم التکاثر معنی الهاکم حرصکم علی تکثیر اموالکم امدی خپل حرص په ډېروالي د مال باندې د الله د دین نه غافله کړئ هر سړی په دې سوچ کې دی چې ډېره مې کړلې او ډېره مې وګټلې او ډېره مې وخوړلې ټول په دې سوچ کې نتیجه دا شوله چې یو قسم وسوسې نشته چې هغه وایي دین مې ډېر وکړلې کور ته مې راوړلې او په سارا مې وکړلې په ملک مې دین وې د هغې وجه ده چې خلک ټول مصروف په څه باندې شو په دنیا باندې نو الهاکم تفسیر کبی وایي الهاکم حرصکم علی تکثیر اموالکم عن طاعت الله د الله د طاعت نه بالکل غافله کړئ حتی اتاکم الموت تر دې چې مرګ درته راغی نو په مرګ به خلاص شي هسې خو نه خلاصېږي الهاکم التکاثر غافل کړ تاسو لره حرص ډېر مال حتی زرتم المقابر
تر دې چې زیارت کوئ د قبرونو. زرتم المقابر معنا د حتی متم، تر دې چې مړه شئ همدې حرص کې او توبه ونه باسئ. خو د دې متم نه تعبیر وکړه په زرتم سره. الله رب العزت په هر ټکي کې یو لوی حکمت دی، خو د چا ورته الله دماغ ورسوي د چا ورته نه رسېږي. د چا په نسبت باندې خو صرف معنا همداسې نه چې مړ شولې، لیکن الله دا تعبیر د مړي ولې نه کوي چې زرتم وایي. ګورې زیارت ته چې سړی ځي هلته پاتې کېدل غړه کېږي چې بېرته چې راځي کېږي. نو ستا قبر ته ورتل داسې نه چې بس کې ډېره دی او پکې پروت دی، نه د دې نه به بیا وروسته ځي یا جنت ته یا دوزخ ته. دا د همیشه پاتې کېدو ځای نه دی. ولو چې د چا پکې 2000 کاله هم شوي وي، 9000 کاله هم شوي وي، د چا پکې میاشت شوي وي، د چا پکې یوه ورځ تېره شوي وي، خو دا ټول دلته پاتې کېدونکي نه دي. دا به د دې ځای نه یا جنت ته ځي یا به دوزخ ته ځي. د دې وجه تعبیر یې نه په زرتم سره وکړه. پاتې شو د آیات مطلب څه دی؟ د دې یو معنا دا ده تاسو ډېروالي د مال غافل کړی سئ تر دې پورې چې مړه به شئ او توبه به ونه باسئ. همدې تر مرګه پورې په دې کې لګئ او توبه د دې نه ونه باسئ، همدا دنیا په طرف کې به وي. دویمه دا ده چې الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو له حرص د مال حتی زرتم المقابر. معنا دا ده تاسې په ژوندو اشخاصو باندې فخر کاوه، لګیا به وئ، هارې به ویلې ته ما نه پېژنې، زه د پلانکي زوی یم، پلانکي رئیس زوی یم، پلانکي قمندان زوی یم، پلانکي مولي صاحب زوی یم، پلانکي حاجي صاحب زوی یم، پلانکي خان زوی یم. په دې د یو بل باندې تفاخر کاوه که نه؟ حتی زرتم المقابر، تر دې چې بیا تفاخر کوئ په مړو باندې هم. لکه دور د جاهلیت کې پلار به مړو بیا به د هغه کارنامې بیانولې، زما پلار دا کړي وو، زما نیکه دا کړي وو، تره مې دا کړي وو، تر مړو پورې دا دم کوئ. درېیمه الهاکم التکاثر، تاسو غافل کړي سئ ډېروالي د مال، حرص د مال، تفاخر په مال باندې. حتی زرتم المقابر، تر دې چې زیارتونه کوئ د قبرونو. څه معنا؟ مخکې خو به د قبر زیارت خلکو څه دپاره کوو چې ما ته مرګ را په یاد شي، د عبرت دپاره. اوس که زیارت ته ځي هم تفاخر دپاره ځي. څنګه؟ ته یې دې پلانکي کلي پیر بابا ته یو بس کړی دی، موږ به 2 بسه خلک بوځو. دې کلو ته داسې راشي بیا په خپله وګورئ. هغې کلي نه یو بس لاړو، موږ به څو بوځو؟ 4 بسه بوځو. اوس زیارتونه هم خلک څه دپاره کوي؟ د تفاخر دپاره. هلته خو تګ روا و، د څه دپاره روا و؟ د عبرت اخیستو دپاره. اوس خلک د عبرت دپاره نه ځي، اوس د تفاخر دپاره. تا 2 ګاډې وکړې زه به څلور وکړم. همدارنګه د عباداتو نه، د تعلیم نه، د توحید نه، د دې ټولو نه غافل دي او صرف زیارتونه مقصد ګرځولی دی. ټول عمر عرسونه دې عرس کې شامل شو، دغه عرس کې شامل شو، هغه عرس کې شامل شو. نه مونځ کوي، نه روژه نیسي، نه زکات ورکوي، نه حج کوي، هېڅ نه کوي. د ده عبادت صرف څه دی؟ قبرونه چارپېره ګرځېدل. هغه هم په دې زمانه کې ښه مکمل پروت دی، بې شمېره. بس نه عبادت شته، بس دوی کمال څه دی؟ پلانکي زیارت ته تللی وم او دارنګې د پلانکي عرس کې شامل شوی وم. هغه بنیادي شی چې توحید و، عباداتو، اعمالو، دارنګې زده کول د قرآن وغت نه ټول نه محروم پاتې شو. همدارنګه تاسو دې تکاثر غافل کړي سئ د الله د بندګۍ نه تر دې پورې چې ځان هم په څه مشغول کړی دی؟ د قبرونو په جوړولو باندې. بس خلکو ته زړه بندګي دا ښکاري چې راشه دا قبر پوخ کا او په دې باندې لیکل وکړه، تختۍ پرې ولګوه او راشه نشان پرې ولګوه، جنډه پرې ولګوه. بس دا د خلکو عبادت ګرځېدلی دی. او په دې باندې خلک څه کوي؟ په یو بل فخر کوي. ما 2 قبرونه جوړ کړي، هغه وایي تا 2 جوړ کړي، ما 4 جوړ کړي. حتی زرتم المقابر، دی خو صرف یو معنی زده کړل که نه، یو معنی وکړي چې مړ شي بس. هغه چې تفاسیرو کې دا ټولې معرفت کړي ټولې. کله
نه ده د چې انسانه چې ته خپله کامیابي په دې شنو کې ګڼې سوف تعلمون زر دی چې پوه به شئ بیا درته وایم دغسې چې ستا خیال داسې نه ده زر دی چې پوه به شئ کلا لو تعلمون علم الیقین که چارې تاسې پوهه لرلی پوهه د یقین نو جزا محذوفه ده لما الهاکم نو دې کارونه به تاسو د الله د دین نه چرم غافل کړي نه وی و تاسو پوهه نه لرئ ځکه د دین نه غافل شوي یاستئ لترون الجحیم خامخا وبه وینئ تاسو جهنم ثم لترونها بیا درته یم خامخا وبینئ هغې لره عین الیقین په سترګو د یقین سره ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا به تاسو نه پوښتنه کولی شي په دغه ورځ عن النعیم د نعمتونو نه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم غرمې ټیم دی چې عام خلک په استراحت کې آرام کوي بیا راووته مسجد نبوي ته چې ګوري مسجد نبوي کې عمر فاروق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ولاړ دي نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه چې ته ولې راوته هغه یا رسول الله لوګي مجبور کړو ما کور کې منور د لوګي نه سات منځر بار راوته عمر رضی الله عنه له پوښتنه وکړه ته ولې راوته و یا رسول الله لوګي مجبور کړم دربار علی السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم متوای زم ذکر وجه راوته دا دې چې روان شو دیو صحابي کور ته ورغل چې ورغله هغه صحابي سمدستي څو قسمه کجوري ورته مخکې کېښودې او د هغې نه بعد کور کې د هغې چلی بچې و هغې لال کړه زر زر او هغې ورته پوخ کړه او څه چې هغه وخت سره موجوده وخت سره د وربشو یا د غنمو څه درلودل هغې ورته پاخه کړه نو دوی کجوري خوړلې چې دې کې هغه روټۍ تاره شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راوړه نو درې واړو ښه په طبیعت باندې وخوړل چې ویې خوړله هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لتسألن یومئذ عن النعیم د کور نه وږي راوتې وئ او اوس کور ته روانستئ ټول په مړه خېټه باندې د دې نعمت تپوس ورنه کېدلی شي نو هغې وایي یا رسول الله د دومره لوږې نه بعد هغې ویل او که نه د کور نه وږي راوتې وئ اوس کور ته روانستئ دا یو لوی نعمت دی لتسألن یومئذ عن النعیم اوس ته وویل زموږ جماعت کې څومره شیان دي یو چا هم داسې تصور راغلی دی چېرې د دې ما ته حساب کتاب کړي د دې ما نه پوښتنه کړي بیا شکر هم پرې نه وباسو چې څنګه ماښام تېر شي کوڅو ته راوځو یو پر وځغلوه بل وځغلوه بل وځغلوه دا زموږ بیا هغه د هغې شکریه وي موږ دغه نعمت شکریه څه ویستله کوڅو کې منډې خلک تنګول خلک په عذابول د خلکو عزت خرابول دا زموږ وظیفه شي دې وجې نه نن نه پس ځوانان ته څنګه زما په درس کې الحمدلله تکل ځوانان ښه کافي دي او دا مسایل ټول د ځوانانو سره تعلق لري د الله د رضا په خاطر باندې د نن نه دا عزم فیصله دا وکړئ چې ربه هېڅ چېرې به م دغسې بې ځایه ونه ګرځم او نه به بې ځایه کښېنم او پاڅېږم صحیح ده دا خبره ټول به انشاءالله دا وعده یې که نه ځکه موږ او تاسو الله دنیا کې د دې لوب دپاره نه پیدا کړي یو ځل غالبا یو تفسیر کې مې د سږه روژه کې ویل یحیی علیه السلام که کوم بل نبي دی هغه د غرمې داسې د 8-9 بجو ټیم دی راووته ماشومانو لوبې کولې نو هغې دلته وینا وکړه چې راځه لوبې کوو نو هغه ورته مخکې پیغمبر نه و هغه ورته وایي موږ الله لوبه له نه پیدا کړې هغه مباح لوبې او دا په کوڅو کې ګرځېدل دا خو مباح هم نه دي دا خو بلکل ناروا دي نو انشاءالله د نن نه بعد دا به زموږ ستاسو عزم وي چې ربه د خپل توان مناسب چې څومره زه معلومات لرم الله ستا د حکم خلاف ورزي به نه کوم او الله باندې ته قسم خورم چې د دې وخت نه ستاسو تصور جوړ شو او د الله بندګۍ سم تعلق پیدا شو بیا به انشاءالله تاسو خپل آینده ژوند هم وګورئ او دارنګې چې کله دا روح د بدن نه جدا شي بیا هم تاسو ته پته ولګېږي چې زموږ د هغې په ارام کې ناستو د دې کارونو دغه د پیدا موږ ته راورسېدله او دا خوښه څه شو چې ګرځېدل هم د دنیا ژوند خرابول دي هم د انسان حیثیت دنیا کې خراب شي هم په آخرت کې انشاءالله دا په پابندۍ سره کوو صحیح ده سورت عصر 103 نمبر سورت شو او نزول کې دا 14 سورت ده امام شافعي رحمت الله علیه قول دی هغه چې قرآن کریم کې الله نور قرآن کریم سم را لېږلی نه همدا سورت عصر را لېږلی وی دا زموږ دپاره تر قیامته پورې ته کافي او بس
ځکه دې کې الله رب العزت د انسان د کامیابۍ چې څه څیزونه دي هغه ټول ښودلي سورت ډېر وړوکی دی خو لیکن مقصد یې ډېر غټ دی. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان او رحیم دی. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله فرمایي زما د قسم په مازدیګر باندې چې دا یو قیمتي وخت دی. په دې وخت کې خلک د الله سره تعلق پیدا کوي. د دې وجه نه مازدیګر مانځه نه وروسته یو سړی کښېني او ذکر کوي، قرآن تلاوت کوي، تسبیحات وایي، نو دا داسې ده لکه چې دی څلور عربي غلامان آزاد کړي او هغومره اجر ثواب الله رب العزت ته ورکوي. نو الله فرمایي چې ګوره دا څومره قیمتي وخت دی، خو ای انسانه ستا په غفلت باندې دا وخت ګواه دی چې دا قیمتي وخت تا ضایع کړي، دا قیمتي وخت تا په لوبو باندې تېر کړي، دا قیمتي وخت تا په ګپ شپ باندې تېر کړي. ستا د شان نه دا نه جوړېدله چې دا قیمتي وخت تا ضایع کړی وی، بلکې دې قیمتي وخت کې تا له پکار چې ځان د قیمتي کړی وی او د ځان قیمتي راځي په هغې اعمالو باندې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مازدیګر په ټیم کې د ټولو نه زیات زور همدغه د قرآن تلاوت او ذکر اذکارو ته ورکړی. باید نن ته د مازدیګر مانځه نه وروسته که ډېر وخت هم نه وي لږ نیمه ګنټه یو ګنټه درې پاوه لس منټه باید موږ قرآن د هغه تلاوت وکړو. دا وخت به قیمتي شي، ته به قیمتي شي. او که خوشه تشه باندې تېر کړ نو وخت هم دې ضایع کړ او ته هم قیمتي نه یې د الله په دربار کې. یا ذکر د جز دی مراد ترې نه کول. والعصر ټوله زمانه ګواه ده د انسان په غفلت باندې. دا اوږده زمانه د پیدایښت نه راونیسه تر مرګه پورې، بیا خصوصا د بلوغ نه تر مرګه پورې دا زمانه خو تا له پکار چې تا الله ته ورکړې وې او په دې کې تا الله د ځان نه فشاره کړې وې، الله دې ځان نه راضي کړی وې. ته ولګېدې لږ عمر دې وکړ چې الله دې ځان نور هم خفه کړ، نور هم دې د الله نه فاصله ونیوله، نور هم د الله نه جدا شولې. نو دا ټوله زمانه ستا په غفلت باندې ګواه ده. ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی. خامخا دا ټول انسانان تاوان کې د الف نه تر یا پورې سوا د هغې نه چې الله استثنا کړې ده. الا الذین آمنوا، مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي په طریقه د ربي باندې، دا د خسران نه، دا د تاوان نه، دا د ناکامۍ نه خلاص دي نه بغیر چې څومره دي دا ټول ناکام دي. نو ګورئ دوه صفت الله ذکر کړ، ایمان او عمل صالحه. د الله په ذات باندې پوره یقین ساتل، الله هیڅ یو ګڼل په ټولو کارونو او بیا خپل اعمال هغه ته پیش کول د نبي په نقل کې په هره کې دغه نه مني چې هر رنګ دې ور پیش کړو، نه هر رنګ یې پیشي نه مني، صرف یو رنګ پکې مني چې هغه رنګ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دقه او د کلمې مقصد هم دا لا اله الا الله محمد رسول الله معنا هم دقه وه چې حاکم مطلق سوا د الله نه بل څوک نشته، حقدار د بندګۍ سوا د الله نه بل څوک نشته، او د عبادت بله طریقه الله تعالی نه منظوره سوا د طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ځکه من کلمت کې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي، د هر ملا خبره، د هر ملا عمل دا الله د سره نه مني، هغه دا نه دي ویلي چې لا اله الا الله د هر جماعت امام رسول الله، دا نه دي ویلي. هغه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا امام هم دغه تابع وي، زه به هم تابع وي، ته به هم تابع اوسېږي. نو دا امام هم کامیاب وي، دا مقتدي هم کامیاب وي، او دا ملا هم کامیاب وي، او دا امي هم کامیاب وي. او چې د هغه نقشه پکې نه وي، ملا ناکام دی، امي ناکام دی، امام ناکام دی، مقتدي ناکام دی، لیډر ناکام دی، او افراد ناکام دي. د کامیابۍ صرف دغه دوه ټکي دي، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خو بیا ځان نه لازم مسلمان نه جوړوي چې بس زه په خپله ښه کوم او چې ته کوي ځکه دې سره یو نقص موجود دی چې بوزه پای خود او ګوسفند پای خود، دا غټه خبره ده که نه و هر سړی کوی شه عمل یې کوی شه، نه ده. الله فرمایي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یو بل ته توصیه د حق کوي. هر یو چې به بل کې څه کمی وګوري قانع چې چې وروره دا کمی دی، دا عمل د نبي طریقې نه خلاف دی، دا عقیده د قرآن و سنت نه خلاف ده. اول په هغې باندې دا محنت کوي چې د هغه عقیده جوړه کړي، د هغه اعمال جوړ کړي، او بیا په دې قانع کې چې اوس دا کوي
نو واقعا په دې کې مشکلات راځي چې د الله حکم او د نبی طریقه کوي او ستا فکر دا چې مال بغاړ ته خلک هارون راوچی هارون نه راچي چې راځي دروانه تین شکر پیو باسا نو په دې کنځلو خو شکر وباسا په دې رد بد خو شکر وباسا د خلکو په منع کول باندې په کار چې شکر وباسي چې دا راځي نه راځي یا دې خلکو ته خلکو تورا چودي راځي اما کې تیر شو دي خلکو بد انبیاء په خلو باندې لاسونه کې خود څنګه دی وایي تعالی په خپل باندې لاس یې ما یو مرګره دی اوس کې دې کې ناس یو ځل څه وصله چې ما ته ویل مولوی جمیل الرحمن تازه تله ودغنه صحیح ده ما ته ویل چې را زړه سره خبره کوم مولوی جمیل الرحمن وست الله وبخي داغه که هر څه کول نو په دې هیڅ کې دنه چې وینو خو کله یو طرف ته دې فکر کوي چې په هیڅ کې د څه خلک شته خدا سوچ مې چې ما غوښتل چې خلک هم کېسته کنه دا عقیده دا نه جوړاو ورونو خبره دا ده سړی خدمت کوي په جامعه کې یقینا خدمت کوي جامعه نه چې وته خدمت کوي یو بل ته توصیه الکیږي چې تور سره زه یو ځکه ایمان شوم نو آل تاول چې ما سره امامته خبره کوله الله شاهد دی ما تخپل ټول خبرې کړې او په اول ما خام کړهلم نو هغه د کلی مشر چې هغه ما ته چې مولوی صاحب خلک خبر شوی دي چې دوی نه مولا راوته دومره وکړه چې سنت نور سره دعا وکړه او دا پټکې له خامخا په سر کما هغه پټکې ده چې صرف میراث کې به یې نور بار امام نه ګرځاو صرف میراث کې به وایي چې کله مانځه ته مخکې پتا ده کې خدا او خیره په دومره پروتو یا زما ربانو تاسو څنګه نو ما څه ګور دا اواله خلاف ورزي چې تاسو کوي بیا یو بل مرید یو هغه راغلی او ما ته چې ګوره کته غواړي چې خلک اصلاح او خدمت ته دیني شي نو دا څه دا ول چې دا په تدبیر نو صرف دوه کسان مې څو منه خدای نور ټول محروم خیر له سورج دوی تر پدې کې ورنه ودا تاسو راشي اسما جماعت ته الحمدلله هي قسم بدعات الحمدلله الحمدلله دا په ونه ویني نو هغه سورج تکلیف وو لیکن تو الله کی دومره تبدیلی په دغه قرآن دا وصله نو الله فرمای یو بل ته توصیه کوي په حق باندې د خلکو د عقاید اصلاح کوشش وکوي دا غوی د اعمال کوشش صحیح کېدو کوشش وکوي خدا چې کینو تکلیف راځي بغیر تکلیف نه دانه کیږي انبیاء علیهم السلام تاریخ وګورئ اور هیڅ چا متحارون غاړي څنګه چولې خروج ته دې څه شي ویلي چې د نبی د سات کې د وینې تویدو په مقابل کې د خپل سر نه تیر شوي او د نبی هغه اوبۍ ځمکې ته نه دي پرېښي د نبي سوکانې ځمکې ته نه دي پرېښي په هوا کې نیولې دي وروسته بیا حالات بدلېږي په حواله کې به خلک سره مخالفت کوي نو علاج یې څه دی وتواصوا بالصبر یو بل ته توصیه کول دي په صبر باندې چې وروره تکالیف به راځي خو برداشت کوي مصیبت او دا به غمونه به راځي مخالفتونه به راځي خو د صبر نه به کار اخلي استقامت نه به کار اخلي نو الله رب العزت بیا لارې تخلاصي سورة انعام کې تاسو هغه ټول عقبې چې څه وي هغه تاسو اخري انجام یوازې به پاتې شي نو چې کله یوازې پاتې شي د هغې نه بعد بیا د الله مدد تعالی راځي بسم الله الرحمن الرحیم څلورم نمبر سورت شو نزول کی دا 2 نمبر سورت دی د دې سورت مخکې صورت کی ترغیب ورکړی شو اوصاف مادحه ورته نو اوس په دې صورت کې د ناکاره صفاتونه الله رب العزت یې داخلت تر دې ناکاره صفاتونه ځان وساتي ویل یا معنا دا د هلاکت او تباہی یا ویل یو کنده دا په جهنم کې چې نور جهنم داغې نه پناه غواړي پناه نور جهنم کې نه پناه غواړي نو الله فرمای ویل حلاکت ته تباہی دا کنده د دوزخ لكل همزه لمزه همز پیشه شا پچا باندې تانه لګول او لمز هغه چې مخامخ تانه لګي چا د دې عکس ویل دي خړمبنه ترجمه زیاده تفاسیر راخصله همز هغه چې ته لاړ شي به وای دا خودسیو دا خودسیو دا خودسیو او دا بیماری په الله د قسم کوم چې نن سبا په انتهایی درجه کې خلک کرام نه وصله
ناس به ښه ګپ شپ به لګوي چې چې پاتېده بیا به ورپسې لکۍ ونښلوي دا خو داسې و دا خو داسې و دا خو داسې و. نو الله فرمایي دغسې خلکو دپاره هلاکت او تباهي ده کنده د دوزخ. دویم لومز مخامخ تعنوي تا دا کړي تا دا کړي تا دا کړي. نو الله فرمایي د دې دواړو لپاره هلاکت دی د دې دواړو لپاره کنده د دوزخ ده. ویلون هلاکت دی تباهي ده لکل همزة لمزة د هر هغه سړي دپاره چې پیشه شا تانیغ لګوي او دا مخامخ تانه ویونکی وي. الذي هغه څوک جمع مالا چې مال یې جمع کړه حلال او حرام یې ونه کتل روا او ناروا یې ونه کتل بیت المال باندې صرفه ونه کړله د یتیمانانو په مال یې صرفه ونه کړله د غریبانانو په حقوقو باندې صرفه ونه کړله د ګاونډیانو په حقوق یې صرفه ونه کړله هر څه یې د مخکې ووایي هر څه د مخکې وعدده او دې خاصه وشمارل ورته کېناستې چې څومره برابر شي. یحسب ان ماله اخلدا ګمان کوي چې دا مال به ما همیشه وساتي په دې دنیا باندې چې دا مال زما سره څومره ډېري نو زه به په دې دنیا باندې عمره پاتې یم. یحسب ان ماله اخلدا ګمان یې دا دی چې د مال بدل را همیشه وساتي. الله فرمایي کلا چرې دې سره مال تا همیشه نشي ساتلی مال تا دنیا کې عزت نشي درکولی مال تا نشي بچ کولی. لینبذن فی الحطمه خامخا اوبه غورځولی شي په حطمه کې. اوس حطمه دې څه شی وما ادراک ما الحطمه څه شي پوهه که تاله چې حطمه څه شی دی. نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده دا د الله هغه بل کړی اور دی او هغه بل شوی اور دی چې حملې به کوي په زړه باندې درد به دننه زړه ته رسېږي دننه اثر به دننه زړه ته رسېږي. تطلع على الافئده په زړونو به حملې کوي. د دنیا اور خو داسې دی چې ما غځېدله اوسېږي خو دا به دننه زړه ته ورنوځي او دننه زړه به د هغې د وجې نه وریتېږي. نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده اور د الله بلکړی شوی هغه چې ورخیږي به على الافئده په زړه باندې. انها علیهم مؤصده یقینا دا اور په دوی باندې جوړ کړی شوی وي فی عمد ممدده په هغه ستنو اوږدو اوږدو کې. عمد ممدد دوه مطلب دي. یو دا چې دا ستنې به ډډ وي لکه دا د بټیو دا پیپونه نه دي دا هوا چې کې بره وباسي بوجې چې وباسي همدغسې پیپونه به او دا به پکې ور واچوي او سر به پرې بند فی عمد ممدده په هغه ستنو کې اوږدو اوږدو او غټو غټو کې چې بلکل د پیوراچي د پاسه به پرې سر بند کې وکړي علیهم مؤصده مخکې تېر شو. دویم فی عمد ممدده په هغه ستنو اوږدو اوږدو کې دا عمد عبارت دی د چا نه د میخونو نه دا لوی لوی میخونه به او د جهنم په دروازو به ټک وهي او دا وخت راځي. بسم الله الرحمن الرحیم سورة فیل 105 نمبر سورت نزول کې دا 19 نمبر سورت دی. د دې سورت مقصد او مرکزی مسله تخویف دونوی دی وروسته د زجر ده. مخکې صورت کې زجر ورکړي اوس ورته ورکوي تخفیف دونوي. دارنګې اوصاف ساعدینو متمردینو مخکې بیان شو اوس د هغې مثال بیانوي په اصحاب الفیل سره. مسله داسې وه صنعا کې د یمن هغه وخت کې ابرهه د هغې ځای ګورنر و پایتخت د دوی و حبشه په هغې کې یو نصراني باچا و. دا ابرهه راولګېده
صنعا ښار ته نږدې یو بنګله یې جوړه کړه، هغې ته القلیس ویلی کېده. معنا دا موبایل یې بندې کړې ښه، هغې کې هغې یو بنګله جوړه کړه، د هغې ته القلیس ویلی کېده. نو دا یې دومره لوړه بنګله جوړه کړه، دا قلیس یې په همدې وجه ورته ورته وی و چې ورته کتل به دې نو سر نه ټوپۍ غورځېدله. او اعلان یې وکړ چې د نن نه پس به د حج په اراده باندې څوک بیت الله ته نه ځي، دلته به راځي. نو بیا دوه روایته دي، یو دا چې په عربو کې یو تن له په دې باندې قار ورغی، مکې اوسېدونکو کې یو تن له قار ورغی او هغه راغی په هغه جوړه شوې بنګله کې چې یو دسمات یې و، په هغې باندې ابرهه خبر شو، قسم یې وکړ چې زه بیت الله ورانوم، نعوذ بالله. او څوک وایي چې نه قافله راغله او دغسې آرام کاوه، د خوراک انتظام یې کاوه، اور یې بل که هغه اور هوا راله او لاړ، الله ورسته او دغه بنګلې ته بنګله وسوه. چې وسوله ابرهه په دې باندې غوسه شو او د حبشې د باچا نه اجازت واخیسته چې زه غواړم چې بیت الله ونړوم، خانه کعبه ورانه کړم. هغه ورته منظوري ورکړه، ده تیاری وکړه، هتیار یې جوړ کړه، برابر کړه حملې دپاره. لار باندې چې را روان شو، یو ځنه خلک ورته راوځي، سوال و زاري ورته وکړي، څوک یې مقابلې ته راوځي، هغه د هغه په مقابل کې شکست وخوري. اخر دا وه چې راورسېده مکې معظمې ته. مکې معظمې نه بهر د خلکو اوښانو چې هغه اوښانو باندې هم قبضه وکړه. په دې کې عبدالمطلب هغه وخت ژوندی و او دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه 50 ورځې وړاندې شوې وه. نو هغه ته چا وینا وکړه، د هغه 200 اوښان و، هغې هم قبضه کړه. نو دی لاړو او د ده بهر ډېر اثر هم و، ابرهه سره هم ډېر قدر و. چې کله دی لاړو، ابرهه وایي ورته راکوز د تخت نه، خو بیا تپوس یې چې وکړه خیر دی څنګه راغلی؟ ده ورته ویل چې یاره زما اوښان دې نیولي دي، هغه را پرېږدوه. نو ابرهه په نظر کې دی ډېر سپک راغی او ورته ویل چې ستا خو ما ته ډېر قدر و، زما خو دا خیال و چې ته ما ته سوال وکړې چې دا بیت الله مه ورانوه. ته یې لږ د خپلو اوښانو تپوس یې وکړ. نو د هغې نه بعد بیا ابرهه ده ته د عزت په سترګو نه کتل. نو ابوطالب ورته په جواب کې ویل چې زه د دغې اوښانو مالک کوم، د خانه کعبې مالک شته که تپوس یې کوي هغه به یې کوي، زما څه کار دی چې تپوس کوو. نو بالاخر د فیصله وکړله چې ورځم، را روان شو. د مزدلفې او د منا په دې منځ کې وادي محصر ورته وایي. کله چې دې ته راورسېده نو د سمندر د غاړې نه توتکر کې راغله. توتکر کې چې راغله نو هغې یو ګیټۍ یا په پنجو کې یا په مخوکه کې یا دوه، یو په پنجو کې نیولې یو په مخوکه کې نیولې او دا یې ترې خلاص کړو. هغې د وجې نه د دوی ټولو تباهي وشوله. څه خو په هغه ځای باندې هلاک شو، څه زخمیان شو، د لارو کې مردار شو. ابرهه په خپله په دې حالت په دغه کې کلي وطن ته ورسېده، خو انته الله رب العزت هغې اثر د وجې نه داسې بد شکل کې هلاک او تباه کړ چې خلکو پرې نفرت کاوه. نو الله فرمایي چې ګورئ که چېرته زما د کور عزت ونه کوي، زما خبره ونه منئ او چېرته په غلطه اراده باندې پورته شئ، همدغسې عمل چې مې هغوی سره وکړی چې تاسو سره کوم. پاتې شو دا عام طور سره تفاسیرو همدا واقع لیکله چې دا مرغانو، اوس دا چې دا ځوانان دي او دا یو استاد نادر توجیه دا، لیکن عام تفاسیرو کې نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دې شروع کوم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نګورې ته چې څه کار وکړ ستا پروردګار هاتیانو والا سره. اصحاب الفیل ابرهه بن سبا ابو یکتوب مشهور په الاشرم باندې
اشرم دې وجه ورته کېدای چې یو ځای کې د په دې پوزه باندې ګزار خړلو او هغه درته مغه پروت علم یجال قیدهم آیا وینا گزاو چلدا وی فیتا زیل بیکارا وارسل علیهم سیرن اور آویل دل پاغی بالی مرغان ابابی لڈا لڈلی ترمیهم چی وشتلی دوی لرا بحجارتن کارو باندی من سجیلن پخی کرشو وور باندی دا سکانی چراورول سپور باندی پخشویو ترمیهم وشتلی دوی لرا بحجارتن پکانو باندی من سجیلن پخی کرشو وور باندی فجعلهم كعصف مأكول نو وی ګرځول په شان د غیا یا د ګوس خپل شو دا چې زره زره کړو او ختم کړو بسم الله ته قریش یو سر شپږم نمبر سورۃ شو نزول کې دا نه اسم نمبر سورۃ د دې سورۃ مرکزی مسله او مرکزی مسله هغه توحید د دنیا نه پس تخفیف نه معنا دا ده هر کله چې الله رب العزت ذکر وکړ تخفیف د عذاب فتاعینینو باندې نو خپل بندگان دی رہی د هغه سفرونه چې هغه دنیا د پاره وی لئیلاف قریش انکی دالان یا متعلق دی په جعلهم كعصف مأكول پوری وی ګرځول په دې توجیه باندې بیا دا بیان د نعمت دی الله په قریش باندې زم دا چې دا متعلق شي په فل یعبدو پوری نو بیا هم دا یو نعمت ته چې الله رب العزت قریش ته ذکر کوي او دویم درېم دا چې دا الله له تعجب شي نو بیا مقصود د دین توبیخ دی او زور نه ده او زجر دی قریش ته اولین دوار ته متګوري الله فرمایي چې ما ابراها او اتین والا ختم کړ دته نه ختم کړل لکه قرآن شوی غیا دا ولی د وجه د الفت قریشنا الفت د سفر د جمی په طرف د یمن او د وړي په طرف د شام باندې د دې د فارق چې سبا د دې مخ تر کاوت پاتې نشي نو چې څنګه کنه دي تاسو کنه شو نو دا متعلق په مخکنی جعلهم قول ذم فليعبدوا رب هذا البيت د دې بیت د مالک بندگی دی وکي زکه دا احسان وسره کړی دی چې دوی ته مخ اخلاص کړی دا دوی وینر سفر سره لري او د سفر امکانات یې ټول برابر کړی دي همني ور کړی دی د لوګینه بچ کړی دي نو په کار دا ده چې دوی د الله بندگی وکي او په درېمه ترجمه باندې چې الله تعجب د پارسي نو بیا دا زور نه ده معنا دا ده د دین لپاره کار نه کوي ټول عمر بس دنیا لپاره سفر کوي یو ظلم تاسو د دین لپاره سفر ونکړو چې راشو بلکې د تپلاګي څنګه طلاق خدا سفر باندې لپاره وکړو چې الله زموږ راضي شي او د دنیا لپاره د دنیا کم ګل کوټون ته ځان ورتاو ادا په څنګه څنګه جوړه یو قدم څوک نه ورکړي لئیلاف قریش د وجه د مینه قریشنا ایلافهم رحلة الشتاء والصيف مینا دا غوي د سفر د جنې سره په طرف د یمن باندې او د وړي سره په طرف د شام باندې یا معنا تعجب پکار دی مینا د قریش سره د قریش د مینا د دنیا سره په دې تعجب پکار دی په مینا د قریش د دنیا سره ایلافهم رحلة الشتاء والصيف مینا دا غو د سفر د جنې سره په طرف د یمن باندې او دارنګي د سفر د وړي سره په طرف د شام باندې ځکه شام یخو نو وړي کې بال طرف جمی کې خنیوي یمن ګرمو التبتل او مخ ته هیڅ رکاوټ نه فليعبدوا رب هذا البيت نو عبادت کوي کې د رب دې کور الذي اغذات اطعمهم چې خوراک ورکړی دوی ته فصل نکېږي او خوراک پرېمانه دی من جوعن چې بچي دل وګنا وامنهم من خوف او امن ورکړی دی دوی ته چې بچي د یې نه بسم الله